تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمندو در رمضان المبارک ډیره قیمتي میاشت شروع ده. دویمه عشره چې د مغفرت عشره ده هغه په ختمېدو ده. او دریمه عشره چې هغه عتق من النار د جهنم د اور نه ازادي ده او د جهنم د اور نه خلاصې ده. دریمه عشره چې ده هغه شروع کېدو واله ده. رمضان المبارک تقریبا 2 حصې تیرې شولې او 1 حصه باقي ده. چې کله به د رمضان المبارک اخیری عشره شروع شوله احیا اللیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک راضی شپه به رونوله او وشد المئزر لنګ به مضبوط کو د بیبیانو نه به په ډډه شو. ودا د عبادت عشره شروع شو. لنګ به مضبوط کو یعنی بیبیانو نه به په ډډه شو. احیا اللیل شپه به رونوله. ودا ډیره قیمتي عشره شروع ده. وایقظ اهله د کور خلق به بیدار کو ویښ به کو پاسه دا د عبادت عشره ده. خپله به یم عبادت کوه او د کور خلق به یم ویښ کوي پاسه دا د عبادت عشره ده. عتق من النار دې کې د جهنم د اور نه خلاصې دی. دې کې رب العالمین مسلمان د جهنم د اور نه خلاصوي. دې کې رب العالمین مسلمان د جهنم د اور نه خلاصوي. حدیث مبارک کې راځي چې څوک د چا ماتخ نه بوج سپک کی په دې میاشت کې، غلام نه بوج سپک کی، نوکر نه بوج سپک کی، بیبي نه بوج سپک کی، نوکر نه بوج سپک کی، ډیرور نه بوج سپک کی، د دیاړي مار نه بوج سپک کی، د فقیر نه بوج سپک کی. څوک چې د خپل ماتخ نه بوج سپک کی د رمضان المبارک په میاشت لږه اسانی په قدر راولي. ستا کوارټري دی هغې کې خلک اوسیږي ورته وایه دا د رمضان المبارک میاشت ستاسو کرایه څو ولس زره خیر دی د رمضان المبارک په میاشت کې به کرایه راکوئ 15 زره. ما تاسو نه بوج لږ سپک مزدور در سره کار کوي ستا ډیوټي څومره د 10 ګنټې دیاړي دي 100 روپۍ ماله به ډیوټي کوي 8 ګنټې او دیاړي به الي 100 روپۍ 2 ګنټې ما تا سره ګزاره وکړله. زه ستا نه بوج سپکوم دا 2 ګنټې. کورونه کې یا فقیران دي مال رمضان المبارک کې کار مه کوه ډیرور دی اساني ورسره راول. بیبي د دام یو ماتخته د ډیره اساني ورسره راول. رمضان المبارک کې ته لږ بوج سپک که خیر دی. تاله روجه په خوله روجه ماتې تیاری تاله پیشمنې تیاری تا پیشمني له ویښئ. په بیبي باندې خو د پیشمني ویښول نشته چې تا به پاسئ پیشمني له پاسئ خو به ته په عبادت په ولاړې بیبي به پاسئ چې ماله
پیشمنې تیار کنه بتا پاسی او بدل پیشمنې تیار تاسو چې ماسخوتن سملی څنګه بیغمه سملی ویزا پاسی بمی او بیبی چې سملی ګنټه پس پټیم پیس ترنا کوي غړی ته وګوري اسنه چې ناوخت شي نه که ناوخت شي نو بیا خیر شته نه کنه دا بنده نه دی ته به مستقل هر شپه په دې ټیم پیشمني له ویښ شي نشي ویښېدلی او که بیبي اوده پاتې شوه نو بیا خیر نشته دا د الله بنده نه دی دا د خدای بنده نه دی الله ستا ماتخته کړله او په نکاح کې درله راوستله ته به ګزاره نه کوي نو د ماتختو نه به بوج سپکو په ماتختو کې بیبیم د ډېره ګزاره ورسره رمضان المبارک کې کوئ خیر دی که پیشمنې لیټ شو مخکې شو وروستو شو خیر دی که روجمات کم کوش شو څه تیار دي څه ناتیار دي نو مستقل به 10 میاشتې روجمات تیاری به پیشمنې تیاری خو بیبیانو خفه کېږئ مه ته چې خاون له روجمات تیار کې او هغه په هغې روجه ماتوي ته وله پیشمنې تیاری او تا هغه پې بیا پیشمنې کوي نو د خپلې روجې اجرم الله درکوي او د خاوند د روجې مره اجرم تاسو ته میلاویږي تاسو چې ماښام روجمات تیاروئ دا عبادت دی تاسو چې په پیشمني پاسېدلي یو خاوندانو له بچو له پیشمنې تیاروئ دا عبادت ستاسو پخلی چې دی دا عبادت دی دا په عبادت کې شمریږي تاسو د روجهدارو دپاره تیاری کوئ خاوند دی روجهدار دی دا تاسو عبادت کې لګیا یې ستاسو پخلی چې دی دا په عبادت حساب دی تاسو د دې په روجهدارو کې د خاوند په روجه کې بیبي له الله اجر ورکوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د یو ماتخ نه بوج سپک کو الله به ټول ګناهونه معاف کی او الله به د جهنم د اور نه خلاص کی چې په دې میاشت کې د ماتختو نه بوج سپک څوک ستا ماتخ دیو ستا د انډر د لاندې د بوجونه ته کم کړي وایي دا د رمضان المبارک میاشت ده سحر نواله ماښامه پورې د خوراک نه دی کړی که په ده زه کار ډېروم دی به تږی کېږي که په دسه کار ډېروم دی به وږی کېږي او د خدای یو عظیم حکم دی چې روجه یې نیولې ده زم بنده یم او دام بنده دی که الله ما زه د ده نوکر کړی وی دی زما نه یې کړی وی دا خو د الله خوښه ده نو صاحب استطاعت خلق ډېره ګزاره کوي بهر صورت اخیره عشره شروع کېدو واله ده او په دې کې یوه شپه ده چې هغې ته لیلة القدر وایي ډېره قیمتي شپه پکې را روانه په دې اخیره عشره کې ده ځکه چې د هغې یوې شپې عبادت چې چوکو نو خیر من الف شهر د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دغه یوې شپې عبادت چې چا دغه یوه شپه عبادت وکړو دا شپه ولې دومره قیمتي ده دا ځکه قیمتي ده چې په دغې شپه کې قرآن کریم د لوح محفوظ نه را نازل شوی ټول قرآن یړ په یړه د لوح محفوظ نه را نازل شو دنیاوي اسمان ته نو په دې شپه کې قرآن راغلی او ځکه دا شپه ډېره قیمتي ده ډېره د قدر شپه ده ډېره قیمتي شپه ده دا لیلة القدر ډېره مبارکه او قیمتي شپه ده د قرآن کریم د نزول شپه ده ګوره دا شپه په کال کې یوه راځي په ټول کال کې یوه راځي ټول کال کې دا یوه شپه ده هسې نه چې د دې د عبادت را نه پوت شي خیر من الف شهر چا چې د دې یوې شپې عبادت وکړو دا د زرو میاشتو د عبادت نه افضل په قرآن کې د دې شپې نوم دی لیلة القدر بل ځای نوم دی لیلة مبارکه الله وایي د برکت شپه ده الله وایي د قدر شپه ده چې د دې شپې عبادت را نه پوت نشي او د دې شپې د موندلو دپاره بهترین عمل چې دی هغه اعتکاف دی چې کله سړی اعتکاف ته کي معتکف نه دا شپه نشي خطا کېدلی معتکف چې اعتکاف ته کېناست نو د لیلة القدر شپه یې وموندله ته به وایي مولي صاحب کو دې اوده چېرته د شپې معتکف دی
خو که اودی او هغه شپه د لیلة القدر او دې ټوله شپه اودی نو زه ورته وامه چې اوده دی نو معتکف نه دی نو دا اعتکاف عبادت دی که نه نو که دا لیلة القدر نو که معتکف اودم وي نو دا اعتکاف خو عبادت دی که نه نو دی په عبادت کې لګیا دی که ته چې کور اودی ماسخوتن روجه خو دې نشته که نه روجهدار چې اودی نو عبادت دی نو ستا خو روجه نه ده که نه کوجه دی ده نو ته خو عبادت گزار نه یو معتکف چې اوده دی نو دی په حالت د اعتکاف کې اوده دی اعتکاف خو یوازې د ورځې نه دی که نه د شپې اعتکاف دی نو معتکف چې اوده دی نو په حالت د اعتکاف کې دی اعتکاف عبادت دی لکه دا لیلة القدر نو دی پکې عبادت گزار شمار د معتکف نه دا شپه نه خطا کیږي عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دواړو جهانو سردار یعتکف العشر الاواخر من رمضان نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پخپلا بنفس نفیس اعتکاف تکې ناستو په اخر عشره کې پخپلا به امام الانبیاء ناست څومره لوی مقام الله ورکړی اعتکاف ته به ناست نن مونږ اضافي سړی ګورو وزګار سړی ګورو بیکاره سړی ګورو هغې ته دس دغه خو نه دی سو کسب خو نه دی او سکار خو نه دی چې یو کس دی وکړي نه دا خو یو عظیم عبادت دی چې امام الانبیاء به پخپله ناست حدیث مبارک کې راځي چې څوک اعتکاف ته کېناست د یوه ورځ او یوه شپه اعتکاف وکړو 24 ګنټې پوره شو چې 24 ګنټې پوره شولې دی الله پاک د جهنم نه 3 خندق لري کې 3 خندق دی د جهنم نه لري شي او د یو خندق فاصله دومره ده لکه د اسمان او د ځمکې ترمنځ دا صرف چې دی یوه شپه او یوه ورځ اعتکاف وکړي 3 خندق الله د جهنم نه لري بیا بله ورځ بیا بله ورځ بیا بله ورځ هر ورځ 3 خندق د جهنم نه لري کوي معتکف نو یو د اعتکاف پیدا دا شوله چې دی به لیلة القدر عمومي دا معتکف وموندله دا قیمتي شپه ترې لا نړله بیا به روغ کال ارمان کوي چې د لیلة القدر قیمتي شپه رانتلې دویم دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل دی چې امام الانبیاء به اعتکاف ته کېناست زه به هم کېنم چې په کم کال وفات شو وفات کېدو په هغې کال اعتکاف کړی او 20 ورځې اعتکاف یې کړی نور به یې 10 ورځې کو او چې په کم کال وفات کېدو په هغې اخري کال اعتکاف 20 ورځې کړی او قرآن کریم هم په روژه کې 2 ځله جبریل امین او نبی علیه السلام یو بل ته واړو په اخیره روژه کې چې کله یې په ژوند کې اخیری روژه راتلله څه پته لګي دا زمونږ چېرته اخیری روژه هېڅ پته نه لګي نو یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو عمل راغی درې معتکف د ګناهونو نه محفوظ دی په جماعت کې ناست دی کنه بد نظری نه کوي غیبت نه کوي چغلخوري نه کوي چا سره معامله نه راځي کنزل پکې نه راځي نو درېیمه غټه فایده د اعتکاف دا ده چې دی د ګناهونو نه محفوظ بله غټه پیدا د اعتکاف دا ده چې 10 ورځې به دی با جماعت منځو کې د جمع سره معتکف دا څومره لوی لوی فایدې دا معتکف نه دی دی چې د کوره راځي په 20 روژه مازدیګر چې ماښام وخت داخلیږي چې دی په جومات کې دنده ناستي نو دی چې مازدیګر را روانېږي نو بستره رواني خلک ورسره کډې کودلی رواني چېرته ځي زه د الله در ته ځم زه د الله در ته ځم کور پرېږدم بیبي پرېږدم بچي پرېږدم زمه د الله په در کې 10 ورځې الله ته په ننواتې ځم او د الله په در کې پرېوځم سړی چې د چا دیرې ته اجرې ته راشي او سملي پکې پرېوځي پکې وایي دا کار به دی کوي به ابه یوه ورځ ونه کړي سبا به بیا ووایي نه کوم چې په 3 څلورمه ورځې ویني نو د مالک په پې خامخا ترس راځي چې ته د نن 3 ورځ د زما دیره کې ناستې وږې تږې ناستې مالک پې رحم وکړي نو الله پاک خو الله خو ډېر مینه کوي د مخلوق سره او ډېر مهربانه دی چې ته د الله در ته راشي او کور او بیبي او بچي دي پریښي دی او د الله په در کې دیره یم
الله ما به بخي، ما به د جهنم د اور نه خلاصوي، نه دي بخمه. الله ومې بخه، نه دي بخمه. یوه ورځ تېره شوله، نه دي بخمه. دویمه ورځ تېره شوه، نه دي بخمه. درېیمه ورځ تېره شوه، نه دي بخمه. یو ټیم مراشي چرته لیلة القدر بی، په دغې شپه جبریل امین د اسمان نه راکوشي او په زرګونو په لکونو ملایک ورسره راکوشي او په دې ځمکه کې ګرځي. خو د لیلة القدر شپی تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام. دا ملائک را رواني، دا د سلامتیا شپه ده، دا د سلامتیا شپه ده. او په دغې ټیم باندې په دغې شپه چې څوک هم ویښ یو عبادت کوي، دا ملایکې خواله ورځي. کو کور یې کو جومات یې که بیټه کې، خو ملایکې خواله ورځي. اوده پکې اوده پاتې، ښه ښه غټ غټ کورونه داسې ښکلي اوده ښه په خوب کې سیټیانې وي د شپې. بس چې جبریل امین راغی لیلة القدر و اوده به اوده پاتې که خیرې، په اودو پسې هغه نه ځي. چې ویښ یو عبادت کوي، کو په کور کې او کو په جومات کې او که په بیټک کې، جبریل امین او ملائک راشي، السلام علیکم السلام علیکم. د سلامتیا یوه شپه ده، سلامونه شروع. بعض روایاتو کې راځي، کتابونو لیکلي دي، وایي جبریل امین ورسره په خپله مصافحه وکړي، د دې کس سره مصافحه ورسره وکړي. حالت پیدا چې دی به بیا جړغونی جړغونی شي، رنګ به یې بدل شي. دا د مصافحې علامه ده. دا دومره قیمتي شپه ده. همونږ ښه په خوبونو کې ښه سیټیانې پکې وایو، ښه ګیر ناګیر خوبونه یې روره او دوی او شپه د لیلة القدر شپه. جبریل امین راکوش شوي، ملائک راکوش شوي. او د الله دې فضل ته ګورئ، دا شپه د ماښام نه شروع شي او د ساره پورې. شکر دی چې دا ګینټه نه ده، شکر دی چې دا چرته پو سات نه ده. دغې پو سات کې مونږ اوده وې چرته. نو دا شپه د ماښام نه شروع شي او د ساره پورې. نو دا معتکف څومره بختور دی، د ماښام د ناستې او د ساره پورې ویښ دی. او لیلة القدر د ملایک راکوش شوي دي، هر ځای ته ورځي، السلام علیکم. دا د سلامتیا شپه ده. دا ملایک سلامونه وایي. سحر چې رڼا وخیږي ملایک واپس وخیږي. د لیلة القدر فضیلت ختم شي. دا دومره قیمتي شپه ده. نو معتکف چې اعتکاف ته کېناست نو یقیني طورې لیلة القدر وموندله. بل د کور نه هجرت وکړو، د کور نه راغی، د الله در ته راغی، لاس یې نیولې دي، انت مولانا لا مولا لنا، انت مولانا لا مولا لنا. خدایا ته مې مولای بل مولا نه لرم، ته مې مولای بل مولا نه لرم، ته مې مولای بل مولا نه وینم. دا مې درد بل در نه وینم، دا مې درد الله دې در ته راغلی یم. الله کور بیبي بچي مې پرېښي دی او دې در له تا ته راغلی یم. الله یو ټیم به د الله رحمت په جوش کې راشي او د معتکف بیړی به پار شي. نو اعتکاف دا ډېر لوی عبادت دی. ښه دې له به وزګار سړی نه ګوري چې وزګار امام الانبیا به خپله اعتکاف ته کېناست په مسجد نبوي کې. د دواړو جهانو سردار به ناست، د دواړو جهانو سردار به خپله اعتکاف ته ناست. ثم اعتکف ازواجه. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس د امام الانبیا بیبیانو اعتکاف کړی دی. نو نارینه به اعتکاف کی په مسجد کې، ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. تاسو به اعتکاف کوئ پس کې په مسجد کې، چې په کم مسجد کې 15 ټیمه د جمع مونځ کېږي. جمعه پکې شرط نه دی چې د جمع مونځ پکې کېږي. په دې جمعات کې د نارینه اعتکاف صحیح کېږي. بیټک کې نارینه اعتکاف نشي کولی. ښه نارینه چې کینی هغه به په جمعات کې اعتکاف ته کینی. د زنانو دپاره مسجد چې دی هغه کور دی، کور د جمعات په حکم کې دی. چې کم ځای د دې د مانځو په هغه ځای د ځان له اعتکاف ځای جوړ کړي. که داسې مخصوص ځای نه و نو ځان له د اعتکاف له یو ځای وټاکي او په هغې کې د اعتکاف ته کړي. نو زنانو تم دا یو موقع ده، کورونو کې ځان له مشوره وکړئ او اعتکاف ته کښېنئ. لیلة القدر قیمتي شپه ده چې دا درنه پوت نشي. اعتکاف په څه ټیم شروع کېږي؟ کم کس اعتکاف ته کښېني چې د شلمې روژې باندې چې ماښام نور پرېوځي چې دی په مسجد کې دننه
زنانه د خپل اعتکاف په ځای کې دننه ناست چې اذان کیږي چې دی دننه او چې کله د اختر میاشت ولیدې شي نو اعتکاف ختم شو. دقه مسنون اعتکاف دی نو زنانه به کور کې کوي او نارینه به په مسجد کې کوي. نو کدا معتکف ادی نو خوبم الله ته خوبم په عبادت کې شماري. ما د موبایل کې مختلف دغه راځي او پوسټ مې ولید نو دا به حقیقت نه خو لکه اسې چا ورکړي ما سینه چې دا زنانه داسې کار وکړي وایي نیا مې اعتکاف ته ناسته وه وایي چې راووتله د اختر په ورځ نو شل بړستنې یې پکې سړلې وي شل بړستنې یې پکې بیا سړلې وي. شاید دا پوسټ به اسې ورکړی او حقیقت په نه خو خیر یو سبق ته بیلو شو. اسې نه چې زنانه کینې دنده پکې بیا بړستنې سړي لکه اعتکاف چې راووته شل بړستنې پکې سړلې چې د اعتکاف نه راووته. نو اعتکاف د الله په در کې کېناسته دي او د مخلوق در پرېښوده دي. ښه دې کې به عبادت کوي دې کې به الله ته متوجه کېږي ته معتکف د الله در ته راغلی وای انت مولانا لا مولانا لا الله ته مې مولای بل مولا مې نشته دا مې در دی بل در مې نشته. یو ټیم به د الله رحمت په جوش کې راشي. بل په یو مسله ځان پوه کوي پخواني مشران پې نه پوه اعتکاف ته چې کېږي نو خبرې په اشارو شروع کړي دی وایي ګنې په اعتکاف کې دا خبرې کول چېرته ګناه ده او په اعتکاف کې دا چپ ناسته دي ته عبادت ښکاري. دا ګورې بیا ټیک نه دي چې د سړي دا عقیده چې چپ ناسته عبادت دی. نه 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 چپ ناسته په اعتکاف کې عبادت نه دی. خبرې به نه کوي خو دا عقیده به هم نه ساتي چې چپ زه ناست یم دا چپ ناسته چې دا عبادت دی. نه 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 دا عبادت نه دی. ښه ما لیدلي په اشارو به اکثر خبرې کولې داسې په اشارو واړه به مسجد ته رادنده شوي یاره څوک چیله شوی دی داسې به وي څوک چیله شوی د معتکف ته به ریسې نیغ کاته چې دا معتکف پر ووت هغه به اکثر چوپړی په ځان ورچولی او دا مخ به یې بلکل پټ کړی نو د دې خبرو په شریعت کې هېڅ ثبوت نشته. ښه ښه کوله او ځان له کښېنه اعتکاف کې د مسجد د حدودو نه بار ته مه وځه. دا ځان له ځای خو موږ ځکه وایو چې سړی په عبادت کې په توجه باندې ځان له آرام کوي نو کو ځان ته یو پرده وتړي دی به اوده کېږي دی به ډوډۍ خوري. دا مسجد اوس د کور دی نو دی به دا چای ډوډۍ خوب آرام به ټول په مسجد کې کوي. نو دغه قسمه څه پابندۍ چې دي هغه په اعتکاف کې نشته دی. یا زنانۍ اعتکاف ته ناسي څه اهم ضروري کار دی د کور او په دې اعتکاف ځای کې دننه کېږي نو کولی شي. ښه لکه څه ضروري کار دی خو چې د اعتکاف د ځای نه پسې بار ته نه راوځي نو دننه د اعتکاف په ځای کې دا ضروري کار کولی شي. او دوه او درې تنم په یو ځای کې کېناستلی شي او په مسجد کې نښه او لس تنم په یو ځای کې کېناستلی. دا ټول مسجد چې دی دا معتکف دی. دا د اعتکاف ځای دی دا ټول مسجد چې دی دا معتکف دی. د جومات ټول حدود د دې نه صرف بغیر د ضرورت نه به بهر ته نه وځي. نو اعتکاف یو ډیر لوی قیمتي عمل دی. نن اتلسمه ده سبا نولسمه او بله ورځ شلمه ماښام نه به شروع کېږي انشاءالله چې د چا اراده وي په خپله ځان له مسجد ته راځئ او مسجد کې اعتکاف ته کښېنئ. ډېرې قیمتي شپې ورځې دي بیا به پسې سبا خفه یو. او نن ماسخوتن زمونږ مسجد کې د تراوو ختم دی. قرآن کریم اختتام ته رسېدلی دی. نن به د تراوو ختمي انشاءالله ټولو کسانو ته درخواست دی چې راشئ انشاءالله نن به په باندې په 8 بجې ودرېږو که خیر نور کله په 8 بجې ودرېږو نن نه به انشاءالله په باندې په 8 بجې ودرېږو. ټولو کسانو ته درخواست دی دعوت دی چې څوک هم حاضري کوي. ډېره ښه موقع ده د قرآن کریم د ختم موقع ده د دعا موقع ده نو ټول په ټوله پکې حاضري وکړو. دا موقع کمې کوزي او سبا که خیر د ماسپښین مانځه نه پس زمونږ د جینکو مدرسه کې دوره تفسیر چې کومه ترجمه شروع کړې وه هغه 29 پارې وشولې سبا د هغې ختم دی. نو دا زمونږ د محلې باندې د الله یو خصوصي مهرباني ده. یو ختم نن د تراوو دی او سبا د ترجمې او د تفسیر ختم دی. نن تراوو کې هم شریک شئ سبا به ماسپښین مانځه پسې متصل انشاءالله د جومات نه ختم کو نو سبا ماسپښین مانځه له راشئ چې مانځه پسې به انشاءالله د تفسیر ختم کو.